مسؤلین وایي چې په دې سره د سیمې ښکلا ترڅنګ د هوا پاکوالي او میوهجاتو په برخه کې د اړتیاوو پوره کول دي. دوی دغه راز د هیواد په ابادۍ کې په یووالي او ګډو هڅو ټینګار درلود. جمله تقریبا 3,6,780 نیالګي ممکنه وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مثمرې غیر مثمرې، دا انشاءالله چې خدای کې مې په خوست کې نه وو. چې په افغانستان په سطح باندې 15.9 میلیونه ډالر همدغه درې ولایتو ته ځانګړي شوي دي 6 کال لپاره دا برنامه ده چې په دې کې د بدیل معیشت، د نیالګیو روزل، اګروفارستري او همدغسې زراعتي برنامې. ویناوالو په خپلو خبرو کې د طبیعي او ملي سرچینو ساتنه، پرمختیا او پراختیا د هر افغان دنده او مسؤلیت وبلل چې په دې برخه کې حکومت، ولسونه او خصوصي سکتور به په ګډه کار کوي. که څه هم تر ډیره په یاد ولایت کې طبیعي ځنګلونه د قومي جوړښتونو له لارې ساتل شوي او لا هم په دې برخه کې په ګډ کار او هڅو ټینګار وشو. غوښتنه ده چې دغه پروژې باید دوام ولري. ترڅنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې دغه د محافظینو چې ترڅو دغه نیالګي وسوتله شي او راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، ځکه دا خو د یو کال 2 کالو دپاره نه وي، دا خو د نسل دپاره وي چې راتلونکي نسلونو ته دغه ځنګلات پاتې شي. ما په خوای کړی دی، په جوماتونو کې، په جامو کې، په حجرو کې، په دکانونو کې ګرځو، ما په خوای کوو. هغه د نیالګیو، هغه د ونو، د ځنګله هلبچرونو په ارزښت خلکو ته خبرې کوو، ما په خوای ورکوو. هیره د نوي چې کرنې وزارت هم دا مهال په پلان کې لري چې شاوخوا 18.3 میلیونه میوه لرونکي او زینتي نیالګي به کینول شي چې اساسي موخه یې د هیواد پرمختګ، سمسورتیا، د ککړې هوا مخنیوی او د میوهجاتو له اړخه باسیه کېدل دي.